سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ننګرهار کې له رسمي اعلان پرته د مقاومت جبهې فعالیت، د طالبانو پر وړاندې په ځینو سیمو کې د جګړو پیل. ننګرهار کې تازه د طالبانو پر وړاندې د جګړو د پیلېدو په تړاو راپورونه خپاره شوي او ځینې خلک ادعا کوي چې دا د مقاومت جبهې کار دی. وړمه شپه مومندرې او خوږیاڼو ولسوالیو کې د طالبانو پر پوستو بریدونه شوي، د سیمې اوسېدونکي هم دا بریدونه تاییدوي، خو طالبان په دې تړاو څه نه وایي. ننګرهار کې ځینو سرچینو هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي چې په دغه ولایت کې د پخواني پوځ سرتیرو او طالب ضد ډلو د مقاومت جبهې تر چتر لاندې فعالیت پیل کړی دی. سرچینې وایي ځینو سیمو کې دې ډلې د طالبانو پر ضد جګړه ییز خوځښتونه هم پیل کړي چې ګڼو خلکو له نږدې لیدلي دي. سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته وویل د مقاومت جبهې غړو د ننګرهار په دره خوږیاڼو او یو شمېر نورو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي او په خبره یې وخت ناوخت یې د طالبانو پر پوستو موټریزو کاروانونو بریدونه کړي دي. ننګرهار کې د مقاومت جبهې د فعالیت په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو له هغه راهیسې چې دې جبهې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د ګړندیو عملیاتو د پیل خبره وکړه. ننګرهار کې هم ځینې خلک وایي چې په دغه ولایت کې د یادې شوې جبهې فعالیتونه پیل شوي دي. سرچینې وایي د ننګرهار د خوږیاڼو او دره نور په غرنیزو سیمو کې طالب ضد حرکتونه زور اخیستی چې په خبره یې دې چارې طالبان ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. طالبان بیا یاده ادعا ردوي. امریکا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو په لرې کولو کې لاس په کار نشي فشار پرې راوړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که طالبان پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو نښې نښانې ښکاره نه کړي، پر هغوی به لا ډیر فشار راوړي ترڅو د میرمنو او نجونو د حقونو د محدودولو په تړاو خپلې پریکړې لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس دا څرګندونې دوشنبه د غویي پر 19 د طالبانو له لوري پر میرمنو د اجباري حجاب په غبرګون کې کړي دي. پرایس ویلي موږ مخامخ دا خبره له طالبانو سره کړې چې ځینې فشارونه راوستلی شو او که وګورو چې د ښځو په تړاو د طالبانو وروستۍ پریکړې سرچپه یا لغوه نشي وبه یې کاروو. هغه د احتمالي فشارونو په تړاو سپیناوی ورنه کړ، خو یادونه یې وکړه چې امریکا له خپلو متحدینو سره په دې هکله له نږدې خبرې کړې دي. ویل کېږي پر طالبانو د فشار یوه وسیله په امریکا کې د افغانستان بانک 2 میلیارده کنګل شوي ډالر دي چې ویل کېږي د بایدن دولت په پام کې لري نیمې له افغانستان سره د مرستې په موخه ازادې کړي. له سیلاب ځپلو سره د پاکستان د مرستو دویمه جوپه هم افغانستان ته راورسېده. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې دغه مرستې د پاکستان د لومړي وزیر په لارښوونه افغانستان ته لیږدول او په مزار شریف ښار کې به پر اړمنو وویشل شي. په مرستو کې خیمې، لومړني او ځینې خوراکي توکي شامل دي. پاکستان څو ورځې وړاندې کابل ته هم د مرستو یوه بسته رالیږلې وه. بلخ او هرات کې 2 تنه له انسان تښتونکو وژغورل شول. د طالبانو د واکمنۍ ځواکونو په بلخ کې د انسان تښتونکو له منګلو یو تن آزاد کړ. د بلخ لپاره د طالبانو د امنیت امیر قاری عبدالحی عابد وایي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې 14 تنه د انسان تښتونکو له منګلو آزاد شوي او په تړاو یې 80 تنه نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیري وایي چې په مزار شریف ښار کې 4 تنه د غلا په تور نیول شوي دي. د هغه په خبره له نیول شویو کسانو څخه 15 تومانچې، 3 برچې، یو کلاشینکوف او لاسي بم هم ترلاسه شوي دي. بل لور ته د طالبانو استخباراتو په هرات کې د یوه تښتول شوي ډاکټر د ژغورلو خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې یاد شوی ډاکټر له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه څه موده مخکې تښتول شوی او په ګذره ولسوالۍ کې ژغورل شوی دی. د طالبانو له لوري په وروستیو ورځو کې د تښتول شویو کسانو د ژغورنې خبرونه زیات شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په سلنګونو کې د برېښنا تخریب شوو پایو له ډلې یو یې په بشپړه توګه رغولې ده. برېښنا شرکت نن سه شنبه ویلي چې د دوهمې تخریب شوې پایې د بیرته رغولو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 پایې تر کوچني اختر 3 ورځې مخکې په ماین چاودنه سره تخریب شوې وي چې له امله یې د کابل په ګډون په 10 ولایتونو باندې برېښنا قطع شوه. د مقاومت جبهې ادعا وایي طالبانو پنجشیر کې لسګونه ملکیان وژلي، خو طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې لسګونو ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي، خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي دغه ادعا ردوي. د طالبانو یوه سیمه ییز چارواکي دغه راز د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په وروستۍ
نښته کې د دوی 15 وسلوال وژل. د طالبانو ضد د مقاومت ملي جبهې د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر یې هم وژلي دي. د جرمني د DPI خبري اژانس د راپور له مخې د دې جبهې یو ویاند علي مسیم نظري پرون د شنبې په یو بیان کې ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر طرفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ. د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له 100 زیات ولسي خلک نیول شوي او لږ تر لږه 9 تنه نور یې وژل شوي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړې چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له حقه ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. رئیسي وایي د امریکا د بندیزونو سره سره د تیلو صادرات مو 2 چنده ډېر شوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي د هېواد د سرکاري تلویزیون سره دوشنبه د مای په 9 چې د هغوی له 19 نیټې سره برابره ده په مرکې کې وویل چې د اګست د میاشتې را په دې خوا چې دوی واک ته رسېدلي د تیلو صادرات په داسې حال کې 2 چنده ډېر شوي چې متحده ایالاتو پرې درانه اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ښاغلي رئیسي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي او یا د صادر شویو تیلو اندازه په ډاګه کړي ادعا وکړله چې د تیلو پلور یې 2 چنده ډېر شوی او زیاته یې کړه موږ د تیلو د پلور په هکله اندېښنه نه لرو. د ایران جمهور رئیس په داسې حال کې د تیلو د صادراتو د ډېروالي ادعا کوي چې په ګاونډي هېواد اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نړیوال بازارونه کوښښ کوي د غربي هېوادونو د بندیزونو څخه د بچ کېدو په خاطر د روسیې د تیلو د بدیل لارې چارې ولټوي. د روسیې او ایران خام تیل د نړۍ په بازارونو کې تقریبا یو مقام لري، خو دا چې په اوکراین کې د یرغل نه وروسته یو شمېر غربي هېوادونو د روسیې د تیلو په وارداتو بندیز ولګاوه په ګڼ شمېر هېوادونو کې د تیلو بیې دومره لوړې شوې چې د عامو خلکو شکایتونو سبب شوې. ایراني چارواکي ادعا کوي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو باوجود هېواد د پخوا په پرتله د میلیاردونو ډالرو په ارزښت خام تیل پلوري، خو دا نه وایي چې دا تیل په کوم هېواد یا هېوادونو پلوري. او وروسته خبر ده چې استرالیا وایي د میرمنو د حجاب په اړه د طالبانو پریکړې ناهیلي کړي یو. د اجباري حجاب په تړاو له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونو وروسته د استرالیا د بهرنیو او ښځو چارو وزیرې ویلي چې د طالبانو له پریکړې ناهیلې ده. د استرالیا د بهرنیو او ښځو چارو وزیرې ماري سپیني سیشنبه د هغوی پر 20 په یوه ټویټ کې لیکلي چې پر افغان میرمنو د محدودیتونو په ځانګړې توګه د اجباري حجاب په تړاو په ژوره توګه ناامیده شوې ده. هغې زیاته کړه استرالیا او شریکان به یې طالبان د هغوی د کړنو له مخې قضاوت کړي، نه د خبرو. د طالبانو له لوري د اجباري حجاب سپارښتنې پراخ نړیوال او کورني غبرګونونه پارولي دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که طالبان پر خپلو پریکړو غور ونه کړي ښایي له نورو فشارونو سره مخ شي. قدرمنو لیدونکو دا و د نن تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم د الله په امان.